بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله الكريم محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. د مدونو په تفصیل کې پرون موږ هغه مدونه وویلې چې د هغې سبب حمزه و، او دا هم په دې باندې پوه شولو چې هغه مدونه چې سبب حمزه وي نو درې دي، یا به متصل وي، یا به منفصل وي، یا به صله وي خو کبرا. نن هغه درې مدونه وایو چې د هغې سبب سکون وي، البته سکون لازمي، ځکه موږ سکون هم په څو قسمه لرو، یو به سکون لازمي وي او بل به سکون عارضي وي. ټول پنځه مدونه دي، پنځه مدونه داسې دي چې د هغې سبب سکون ده، خو په دریو کې سکون لازمي ده او په دوو کې سکون عارضي ده. صحیح شو؟ اول همدا خبره کوو چې مد فرعي چې سبب سکون وي نو هغه په دوه قسمونه دي، اول چې سبب سکون لازمي وي او دوهم چې سبب سکون عارضي وي. هغه مدونه چې سبب سکون لازمي ده نو هغه درې دي، دا درې دي: مد لازم حرفي مخفف، مد لازم کلمي مخفف، مد لازم لین. دا نمونه دي: مد لازم حرفي مخفف، مد لازم کلمي مخفف او مد لازم لین. دا درې مدونه دي چې د دوی سبب به سکون وي خو سکون لازمي. په دې کې راځو تفصیل ته. مد لازم حرفي مخفف د هر یو مد چې د نوم ته لږ فکر وکوئ که نه، نوم ته بیا تعریف ستاسو په ذهن کې ډېر ښایسته راځي. لکه متصل او منفصل کې دواړو کې سبب حمزه ده. متصل معنا دا چې حرف مد او سبب مد یو ځای راشي متصل. منفصل معنا چې جدا راشي. څه شی جدا راشي؟ سبب جدا راشي، بله کلمه کې راشي. دلته اوس وایي مد لازم حرفي مخفف. مد لازم مد یعنی سبب سکون لازمی ده. چیرته ده؟ په حرف کې. حرفي معنا په حرف کې، او مخفف معنا مخفف د مشدد ضد ده که نه. کله چې یو حرف مشدد نه وي نو هغه به مخفف وي، چې مشدد نه وي مخفف به وي. یعنی دا مشدد، یعنی دا تاسو به دا فکر کوئ چې مشدد او سکون سره نه، شد چې دی د ټولو په مقابل کې ده. اوس یو حرف زبر لري، متحرک ده خو مخفف ده، متحرک کېدو سره مخفف ده. که دغه مخفف حرف ته ورته شد راولې نو دا د مشدد که. صحیح شو؟ یعنی شد چې دی نو د مخفف په مقابل کې ده، مشدد د حرکت په مقابل کې نه ده. متحرک حرف هم مخفف کېدلی شي او ساکن حرف هم مخفف کېدلی شي. صحیح شو؟ دلته وایي چې دغه مده چې مد لازم حرفي مخفف ده، دا به په حروفو کې راځي او مخفف به راځي او سبب به هم سکون به وي خو لازمي به وي. صحیح شو؟ اوس تعریف ته متوجه شي. هر کله چې دا د مد لازم حرفي مخفف تعریف ده، هر کله چې د حرف مده نه وروسته سکون لازمي راشي، هر کله چې د حرف مده نه وروسته دا تعریف غلط شوی دی. مد لازم حرفي مخفف، ما د بل دلته کتاب کې غلط لیکل شوی، څنګه چل دی؟ کلمي مخفف اول راغلی که نه، زمغه به اول وایو. مد لازم کلمي مخفف هر کله چې د حرف مده نه وروسته سکون لازمي راشي. ګوره دلته کلمي مخفف ذکر شو. کلمي مخفف یعنی په کلمه کې به راځي، او حرفي مخفف یعنی په حرف کې به راځي. د دواړو ترمنځ دا فرق شو. که چېرته دغه حرف مد او سبب مد چې سکون ده، دا د قرآن کریم په یوه کلمه کې وي، دا به دې ته به ویل کېږي کلمي مخفف. او دغه که چېرته په حرف کې وي نو دې ته بیا ویل کېږي حرفي
مخفف. نو دلته کلمی مخفف اول ذکر کړی وایي هر کله چې د حرف مده نه وروسته یعنی حرف مده راغلی وي خو د هغې نه وروسته سکون لازمي راشي د قرآن کریم په یوه کلمه کې حرف مد راشي او په همغه کلمه کې د حرف مده نه وروسته سکون لازمي راشي لکه مد منفصل کې چې و مد منفصل کې هم دا خبره وه حرف مد راشي د حرف مده نه وروسته څه شی راشي حمزه راشي که نه هلته متصل کې سبب حمزه و دلته اوس هم دام سبب ده خو دلته څه شی ده سکون ده یعنی د متصل او د مد لازم کلمې مخفف تعریف یو شی ده خو صرف سبب کې فرق ده هلته د حرف مده نه وروسته حمزه راته او دلته د حرف مده نه وروسته سکون لازمي راشي که چېرته موږ ووایو چې سبب راشي نو دا سبب سره بیا موږ مشکل سره مواجه کیږو چې دا سبب به حمزه وي که سبب به سکون وي نو دې وجه مشخص خبره شوې ده چې مد لازم کلمې مخفف کې به سکون راځي او مد متصل کې به حمزه راځي صحیح شو فرق شته خو نور تعریف په مجموع کې که تعریف یو شی وکړو نو بیا که داسې ووایو چې حرف مده نه وروسته سبب راشي نو بیا دا سوال نه صحیح کیږي ځکه سبب یې څه شی وي اوس حمزه هم سبب ده سکون هم سبب ده نو آیا دې ته اوس موږ متصل ویلی شو د مد لازم کلمې مخفف ته نشو ویلی ځکه چې هلته خبره د حمزې ده که حمزه راغلی و نو هغه به متصل وي او که سکون راغلی و نو هغه بیا کلمې مخفف وي صحیح شو نه حرف مده نه وروسته سکون لازمي راشي حرف مده نه وروسته سبب راشي چې سبب به هم سکون وي بیا داسې ورته ووایه بیا صحیح ده سبب به هم سکون وي او په یوه کلمه کې ورسره راشي نو دې ته بیا ویلی کېږي مد لازم کلمې مخفف او دغه مد چې ده دغه مد لازم کلمې مخفف دا په قرآن مجید کې ډېر نشته دوه ځایونو کې راغلی بس او دواړه یوه کلمه ده دواړه یوه سپاره ده دواړه یو صورت ده دا ځایونه ته مشخص کړي دي الآن وقد عصيت قبل وكنت من المفسدين خو دلته د الآن چې ده د کمپیوټر د غلطي د وجې نه دا کلمه درسته نه ده لیکل شوې دا قرآن مجید کې په دې شکل باندې نه ده یولسمه سپاره راواړوئ د سورت یونس د ختمېدو نه 2 رکو مخکې نوي نمبر آیات پیدا کړئ پیدا هم که دا ده دا الآن هم دا یوه کلمه ده او دا په همدغه صورت کې 2 ځلې تکرار شوې ده یو دغه ځای ده دا نویم اول ده که آخر ده دا آخر ده نو مخکې هم یو څو آیته مخکې هم بل الآن هم راځي الآن وقد کنتم به تستعجلون هغه اول ده او الآن وقد عصيت قبل وكنت من المفسدين دا دوهم ده په همدې صورت یونس کې راغلی دي صورت هم یو ده سپاره هم یو ده کېدای شي چې رکوع به سره بدل وي صحیح شو دا دغه 2 ځایونو کې راغلی بس دا مد ډېر شته هم نه دواړو مثالونه په همدغه ځای کې څنګه شوي دي ذکر شوي دي دلته اوس وګورئ کې چې کوم ولاړ زبر ده دا حرف مد ده ځکه موږ تاسو ویلو ولاړ زبر د چا قایم مقام ده د الف او دلته چې د الآن راغلی الآن دغه چپټر کې دا د عربي قرآن نه دا راغستل شوی دی دا آیتونه ما کوشش کړی چې آیتونه په لاس نه دي لیکلي دا مې قرآن نه راکاپي کړي دي خو عربي قرآن کې الآن دلته په خپله شکل یې ګوره بدل کړی ده آل جدا لیکلی او آنه او آلته په دا نور چاپونو کې دا تقریبا دا کلمه ټول په یو ځای راځي که نه حمزه وګورئ حمزه باندې ولاړ زبر ده دا حرف مد شو او لام سکون لازمی ده لام سکون لام ساکن ده که نه نو دا دغه کلمه ده آنا صحیح شو دلته حرف مد څه ده الف ده چې د حمزه باندې چې کوم ولاړ زبر ده دا الف ده ولاړ زبر ده که نه نو ولاړ زبر د چا معادل ده الف ولاړ زبر د چا په ځای کار کوي د الف په ځای کار کوي نو دلته فکر وکړه چې دلته الف ده او د الف نه وروسته څه راغلی سکون لازمي راغلی سکون لازمي کوم یو دلته د لام چې کوم سکون ده دغه سکون لازمي ده صحیح شو
دا همدې ځای کې ده او دا په قرآن مجید کې هم دقه 2 مثاله لري نور شته هم نه صحیح شو نور ډېر لټوئ ما کلمه همدغه ځای ده دوهم دا مد لازم حرفي مخفف مد لازم حرفي مخفف کې ما خبره وکوله چې دا په کلمه کې نه ده دا په حرف کې ده او سوال دا پیدا کیږي چې حرف کې نو څنګه مد راغی حرف خو په خپله یو حرف نو هلته خو مد پر راتګ دی خو یو حرف مد ته ضرورتي یو سبب مد ته ضرورتي خپله 2 حرفه شو نو 2 حرف په یو حرف کې څنګه جمع کېدلی شي نو دې جواب دا ده چې دا په عادي حروفو کې نه ده دا په حروف مقطعاتو کې ده دا حرفي چې کوم 2 مدونه ذکر کیږي حرفي مخفف او حرفي مثقل به په تشدید کې راځي د دې تعلق د چا سره ده د حروف مقطعاتو سره ده لهذا اوس به تعریف دسې کوو تعریف به دسې کوو د حروف مقطعاتو ځکه دا مد خاص شو چا پورې حروف مقطعاتو پورې د حروف مقطعاتو په تلفظ والا حروفو کې د حرف مده نه وروسته حمزه راشي نه سکون راشي په بخښنې سره د حرف مده نه وروسته سکون لازمي راشي د حروف مقطعاتو په تلفظ والا حروفو کې یعنی د حروف مقطعات به اړو چی شي ته تلفظ ته حروف مقطعات به چیرته اړو تلفظ ته به اړو تلفظ یې څه معنی لکه مثلا ګوره یو د قاف شکل ده یو د قاف شکل ده څنګه لیکو د قاف شکل قاف 2 ټکي دا شکل ده کنه که دا قاف کله موږ تلفظ ته اړو بیا داسې لیکو ګوره قاف الف او آخر کې فا دا تلفظ شو چې کله تلفظ شو په تلفظ کې د قاف سره الف شته که نه دا الف مده شو او د الف نه وروسته چې کوم فا راځي قاف ته ته چې پرې ودرېږي دا فا ساکن ده دا سکون لازمي شو خبره ورسېدلې یعنې دا حرف دلته عملیاتیږي د دې حرف د حروف مقطعات د حرف اپریشن کیږي صحیح شو کله چې دا عملیات شو د دغه حروف مقطعات د خېټې نه حرف مد هم راوځي او سبب مد هم راوځي لکه نون حروف مقطعاتو کې شته که نه شکل معلوم ده نون یو نقطه دغه نون چې تلفظ ته اړو نون واو نون لیکل کیږي بیا نون واو نون واو ساکن مخکې نون باندې پیش ده حرف مد شو نون واو پیش نو او دوهم نون چې د واو نه وروسته د هغه سکون لازمي شو نون نون نو دا نو ولې اوږده حرف مد پکې موجود ده او ولې هم دومره اوږد که ځکه وروسته سبب هم موجود ده سبب یې څه ده سکون لازمي صحیح شو صاد یو د صاد شکل ده موږ تاسو په حروف هجا په الفبیتي کې وایو صاد یو د صاد تلفظ ده نو صاد چې تلفظ کوي صاد الف دال صاد الف دال نو صاد الف نو الف نه مخکې په صاد باندې زبر شو دا الف حرف مده شو او دال دغه حرف مده لپاره سبب شو صحیح شو نو لهذا دغسې مدون دا چې په حروف مقطعاتو کې راځي او په تلفظ کې ته چې راواړو نو هر څه ښکاره کېږي نو دغه بیا دې ته ویل کېږي حرفي مخفف دریم مد چې دا چې سبب سکون لازمي ده مد لازم کلمي مخفف او مد لازم حرفي مخفف نه وروسته مد لازم لین ده مد لازم لین اوس دلته هم د نوم کې خبره ده د نوم کې لږ هغه کوئ ترکیز کوئ ته مد لازم خدا یعنی سبب به لازمی وي خو دلته به حرف مد کې نه وي څه شي کې به حرف لین کې به او موږ تاسو د مد په تعریف کې دا خبره کړې وه آواز به اوږدیږي کله په حرف مد کې او کله په حرف لین کې اطالة الصوت بحرف من حروف المد او اللین مد چشته وایي مد د آواز اوږدولو ته وایي خو د آواز اوږدولو ځای به ته معلومي کله به په حرف مد وي او کله به په حرف لین کې وي دا پورته چې موږ کوم 15 مدونه وویلې هغه ټول حروف مده کې خبره وه اوس چېرته خبره راغله حروف لین څو دي 2 کم
واو او یا هر واو هر یا لین ده کم واو کم یا چې په خپله ساکن یو مخکې تینا زبر. نو دا هم وی د حرف لین نه وروسته د حرف لین نه وروسته راتلونکی حرف لین خو به واقع شي د هغې نه وروسته چې کوم حرف راځي هغه به سکون لازمي وي او دا صرف په قرآن مجید کې دا هم په حروف مقطعاتو کې راغلی او په دوو ځایونو کې ده بس دا هم ډېر مثالونه نه لري. نو هغه دو حروف مقطعات چې په هغه کې عین کارېدلی یو صورت مریم ده او بل صورت شورا ده فکر کوم 15مه سپاره کې حامیم عین سین قاف صحیح شو. دغه عین کې دقه مد کېږي ځکه عین دلته بیا تلفظ ته اړی عین چې تلفظ ته واړو عین یا نون لیکل کېږي یو خو د عین شکل ده که نه او یو د عین تلفظ ده چې عین تلفظ کې عین منځ کې یا او آخر کې بیا نون دا یا ساکن ما قبل عین ده عین منځ شی ده فتحه ده او نون سکون لازمی شو عین حرف لین ده که نه نو حرف لین نه وروسته چې سکون لازمي واقع کېږي نو هغې مد ته به ویلی کېږي مد لازم لین او دا هم په قرآن مجید کې په څو ځایونو کې ده په دوو ځایونو کې. حروف مقطعات دي په حروف مقطعاتو کې دوه ځایه عین راغلی ده صورت مریم او صورت شورا صحیح شو دقه دوو ځایونو کې دي او په دې کې نور مددي مثالونه نه پیدا کېږي په قرآن مجید کې. په پورتنیو درې واړو مدونو کې یعنی مد لازم کلمی مخفف مد لازم حرفی مخفف او مد لازم لین څو مدونه ذکر شو درې د درې واړو مدونو سبب څه شی و سکون لازمی دی وایي پورتني درې واړو مدونو کې چې سبب سکون ده او سکون کې هم لازمی ده په دې کې چې دی نو په دې درې واړو ډولونو کې شپږ الف مد کېږي یعنی طول به کېږي چې به کېږي طول به کېږي صحیح شو. البته وایي بعضې د علم قرات علما په دې نظر جي چې په مد لازم لین کې باید په توسط باندې اکتفا وشي. خو دلته سوال هم دا ده چې دا مد لازم لین باندې ولې په توسط اکتفا کوي یعنی په دې خو پوه شي چې قصر خو پکې جایز نه ده په دغه مدونو کې قصر جایز نه ده طول به کېږي خو دی وایي چې طول خو پکار ده خو مد لازم لین کې که چېرته توسط وشي نو دا به غوره وي او هغې د غوروالي دلیل هم دا وایي ځکه چې دا حرف مد نه ده دا حرف مد نه ده باید د حرف مد سره او د حرف مد ترمنځ فرق وشي یو څوک پوه شي چې دلته لین ده نو ځکه یې توسط وکړو هلته جایز ده پکې توسط هم جایز ده او طول هم جایز ده خو د هغه مد چې سبب حرف مد وي او سبب سکون لازمي وي هغه مد چې حرف لین وي او سکون لازمي د دواړو ترمنځ باید فرق واضح شي. دا به انشاءالله د ترجیح د ضعیف په قوي باندې دا یو بحث راځي انشاءالله د ضعیف په قوي باندې ترجیح هلته به دا خبره کوو چې د متصل او د منفصل که مقابله راځي ترجیح به چاته ورکول کېږي او که مد لازم او مد عارض یو ځای ته راځي ترجیح به چاته ورکوي راجح او د مرجوح خبره به انشاءالله وروسته راشي نو دا به هلته بیا خبره وکړو. نو دا خبره په دې کې مهمه ده چې په مدونو کې باید قوي ته ترجیح ورکړل شي په ضعیف باندې. نو اوس مد لازم لین او مد عارض وقفي لین د دوی ترمنځ باید ترجیح وقفي لین واخلي ځکه هلته حرف مده ده او دلته حرف لین ده او که چیرې مثلا دا د لازم خبره دلته د خپل د انډیوالانو سره یو ځای شي چې سبب سکون لازمي ده لکه مد لازم کلمي مخفف او مد لازم حرفي مخفف باید د کلمي مخفف او د حرفي مخفف مقابل کې دی ټیټ وي ترجیح باید هغې ته ورکړل شي نه دا چې هلته خو توسط وشي او په دې کې طول وشي اول خو برابر شي نو مشکل نشته مساوات دې ته ویلی کېږي مساوات او ترجیح په مدونو کې دا دو اصل دي ګوره یو مساوات دی او بل ترجیح ده هغه به انشاءالله بیا چېرته پې ښه ولولانګیز بحث به پرې وکړو چې مساوات چې شته وایي او ترجیح چې شته وایي دا به انشاءالله مخې ته چېرته راشي بس دی
وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وآله وأصحابه أجمعين.